د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه او مهم خبر ته. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه پرانیستل کیږي. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسیارۍ مرستیال مولوي همایون همت تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته له نن 8 بجو پرانیستل کیږي او هره ورځ به 8 ساعته پرانیستې وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لار سوداګریز موټر عوام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره سفر وکړي. د طالبانو حکومت شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په یو بل تازه خبر کې بیا واورئ چې د جیشل غونډه برټانیا له افغانستان سره 50 میلیونه پونډ مرسته کوي. د جیشل سرمشریزې غونډې په پای کې د برټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن له افغانستان سره د 50 میلیونه پونډ مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته د هغه 391 میلیونه ډالرو یوه برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې برټانیا له خوا افغانستان سره اعلان شوه. لومړي وزیر جانسن په یاده غونډه کې د نړۍ 100 لویو صنعتي هیوادونو څخه وغوښتل چې افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي او دغه راز افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. برټانیا تېره ورځ د یادې غونډې له ختمېدو وروسته د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویل چې له افغانستان سره د 50 میلیونه پونډو یا څه باندې 88 میلیونه ډالرو مرستې به په افغانستان کې به شاوخوا 2.5 میلیونو خلکو اکثره ښځو او نجونو ته ورسیږي. د معلوماتو له مخې برټانیا به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه مرستې د 391 میلیونه ډالرو 280 میلیونه پونډو یوه برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د برټانیا حکومت لخوا له افغانستان سره اعلان شوه. لیدونکو له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.